د مظلومې پیغلې لنډې کیسې ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د مظلومې پیغلې لنډې او دردونکې کیسې لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د مظلومې پیغلې لنډې کیسې لومړۍ برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. وروسته له 2.5 کلونو د سعودي عربستان له ستړې او سختې مزدورۍ کور ته راغلم. ولې څنګه چې مې تمه درلوده د کورنۍ لخوا مې هسې هرکلی ونه شو. د هیچ چا په خوله موسکا او څېره کې مې خوشحالي ونه لیده. د مجبورۍ له مخې صرف هغه ستړي مشي او ځینو یې په لنډو کې ورپسې دوهمه دودیزه د حال احوال پوښتنه هم وکړه. نور یو قسم خاموشي کور کې خوره وه. څه پیسې او تحفې مې چې راوړې وې هم خاص استقبال یې ونه شو. بل خوا مې میرمن یعنې هوا هم ډیره سخته ناروغه وه. ګېډه یې پړسېدلې وه، خوک یې هم لږ پړسوب ښکارېدو. وضعیت یې پوره خراب و. اما زه په ټوله کې د کور عمومي اوضاع ته فکر وړی وم. کله به مې په ځان شک شو چې ګویا ما خو هم داسې کوم عمل نه وي کړی تر څو کورنۍ مې له ما خفه وي. یا به مې زړه کې راتېره شوه هسې نه نږدې دوستانو کې مې څوک مړ وي له ما به خبره پټوي. هوا مې ډیره وپوښتله، هیڅ راز یې په لاس رانه کړو. اصلا د ناروغۍ له وجې خبرې نه شوی کولی، خو عین حال کې دومره ناروغه هم نه راته ښکارېده. داسې شک کېدو لکه له ما چې څه پټوي یا کلکه رانه مروره وي. لنډه دا چې تر 1 شپې زیات مې دا وضعیت ونه شو زغملی. جګ شوم د کورنۍ د دې خاموشۍ او خفګان د علت پوښتلو او یو ښه ډاکټر ته د هوا د بولو د مشورې په پار مې د مور څنګ ته ورغلم. دې ته مخامخ بالښت ته کېناستم. مور مې له خپلې مخې نه د مڼو قاب راوښوی او راته ویې ویل مڼه وخوره. یوه مې ترې راپورته کړه. د مڼې خوړلو په حال کې مې ورته وویل مورې د دې کور اوضاع بیخي تغییر کړی. د هر یوه په څېره او سترګو کې خوره خفګان او مایوسي ښکاري. خیرت خو دی. په دې سره مې د مور رنګ تور او شین شو. څو لحظې ساه نیولې وه. بالاخره زمانه د پټکډي ډک زړه بړاسته یې مخه ورکړه. په چیغو ژړا یې پیل کړه. لپه اوښکې یخن ته راتویېدې. همدې چیغو او ژړا کې راته وویل آفرین په موږ چې تر اوسه ژوندي یو. ولې دې فاحشې درته څه نه دي ویلي؟ واپس یې په خپل ځواب کې راته وویل نه، چیرې به وایي؟ هغو به تا ته هم له شرمه ځان په مکر او مریضي وهلی وي. پسې زیاته یې کړه د پلار او نیکه درانه دروازه دې یې بدنامه کړه. دوست او دښمن ته یې سپک کړو. بیا یې اسمان طرف ته د لاسونو په لپه کولو سره وویل یا الله اسمان راوغورځوې، نور ژوند نه غواړو. په کومو سترګو به په دې کلي کې ژوند کوو؟ په کومو سترګو به خلکو ته ګورو؟ زه حیران ورته ناست وم. همدې وخت کې مې کشر ورور جمال د مور چیغې او فریاد اورېدلی و. اتاق ته یې سر را دننه کړ. مور ته یې وویل بس کړه مورې ډېره مه ژاړه، فشار دې جګېږي. بیا ما ته مخ راواړه او راته ویې ویل لالا راځه د باندې. مور مې پرېږده، بېګا هم فشار ډېر لوړ و. پسې ورجګ شو. مخامخ اتاق ته ننوتلو. مخکې تر کېناستلو مې ورته وویل ووروره دا څه کیسه ده؟ جمال راته وویل ما کور کې ورته ویلي وو چې 2-3 شپې لالا ته مه وایئ تر څو لږ دمه یې جوړه شي. ولې دا چې تاسو یې سر راپورته کړی که رښتیا شي د پټېدو هم نه ده. له تېرو 2 میاشتو را په دې خوا د ښځې یعنې هوا وضعیت بدل شوی و. ټوله ورځ به په خپل اتاق ننوتلې وه. نه د کور په کیسه کې وه نه د ژوند. حتی ډوډۍ ته به هم نه راتلله چې څوک به مې ورولېږل بهانه به یې ورته وکړه چې زه مریضه یم نه یې خورم. نور به مې غږ ونه کړو. زړه کې مې ویل ځه خیر چې وږي شي هغه اشپزخانه ده وبه یې خوري. شپې ورځې وې همداسې تېرېدې. ان تر دې چې ستا له راتلو نه څو ورځې مخکې مې یوه هندواڼه راوړله. پتنوس کې مې ټوټې کړه. خدیجه مې ورولېږله. مور ته هم غږ ور وکړو. دې ته هم ورغله تر څو راشي هندواڼه وخوري. خدیجه واپس زر ترې راغله. په ورختایي سره یې وویل ورېندارې ژړل ویل یې ګېډه مې خوږېږي. پړسوب یې هم پیدا کړی. د هندواڼې یوه ټوټه مې نیمه لاس کې وه نیمه خوله کې. د خولې مې تېره کړه. د لاس مې بېرته پدناسه کې واچوله. سمدلاسه راجګ شوم. مور ته مې وویل ځانونه مو تیار کړئ تر څو ډاکټر ته لاړ شو. په منډه مې موټر راوستلو. د جانې خیلو کلینیک ته د رسېدو سره سم مې ډاکټر مرتضی را پیدا کړو. بې نمبره یې ننویستلو. معاینه خانه کې 3-4 ډاکټرانو لومړی یې تبه او فشار وکتل. بیا د وینې او ټلویزیوني معایناتو پارچې راکړې.
د وینې نتیجه لا نه وه راوتلې. یوازې د ټلویزیوني معایناتو نتیجه مې ډاکټر ته راوړه. تر کتلو وروسته یې راته وویل ناروغ مو حمل لري. ډېرې ښځې د حمل په 4مه 5مه میاشت دا ډول دردونه تجربه کوي. دوا درته لیکم د دې سره به ښه شي. دا خبره نه وه. ما ویل چې برق ونیولم. تر سترګو مې ورنګه سپرغۍ باد شوې. نور نه په دوا پسې وګرځېدو نه ډاکټر پسې. یو قسم دیوال په دیوال له کلینیک نه راووتلم. ډریور ته مې غږ وکړو، موټر یې راچالان کړ. دا لا هم چونګېده نازونه او د سختو ناروغانو تمثیل یې کولو. فقط سیټ ته مې ورټیله کړه، په مخه راغلو. له همغې ورځې مې په کور ماتم جوړ دی. نه د چا ډوډۍ زړه ته کیږي، نه د چا په شونډو یوه خبره راځي، نه مو له کور وتلو ته زړه کیږي. داسې فکر کوو لکه ټول خلک چې زموږ دروازې ته په موږ پورې د خندلو لپاره راټول وي. چکچکې وهي. که څه هم تر اوسه بهر څوک نه دي خبر. صرف کلینیک کې نور ډاکټران خو خیر موږ نه پیژني. نه پوه شول چې دا حمل یې له چا نه اخیستی. یوازینی کس چې موږ او تاسو ښه په رسمیت پیژني او له دې پیښې خبر شو هغه ډاکټر مرتضی دی. که نور هیڅ نه وي خپلې ښځې ته خو یې هرو مرو وایي. ښځه چې خبره شوه هغه سبا 10 نورو ښځو ته وایي. میاشت کې ټول ولس خبرېږي. چې بیخي خبر هم نشي. زه فکر نه کړم د چا وجدان دی ومني تر څو د داسې فاحشې په وړاندې د چوپه خوله پاتې شي او په داسې یو کار د سترګې پټې کړي. دا چې ستا د راتلو غږ و او ستا ښځه ده، موږ هم ستا راتلو ته منتظر شوو. نور ته پوهېږي او کار دی. په همدې حال یې زغمې، طلاق ورکوې، د پلار کری ورشړې او که ماته اختیار راکوې چې 10 مرمۍ تر سینې وباسم تر څو د کورنۍ نام نشان مو هم په خپل ځای پاتې شي. موږ هم په هر مجلس کې سر ټیټې نه اوسو. ژوند هم همداسې د نر په شان وکړو. حتی آینده نسل ښځې مو هم درس ترې واخلي. یو ناڅاپه د ورور له خولې د داسې عجایبو اورېدلو په ځواب کې حیران پاتې شوم. په ټول بدن مې لکه میږیان چې ګرځي. غوږونو کې مې په تکراري بڼه یو قسم کړنګ کړنګ اوازونه کېدل. نور مې هم وضعیت خورا غیر نورمال لوري ته لاړو. په عین وخت کې جمال د ځواب نه اورېدو په پار 2 سترګې خولې ته راته نیولې وې. خو زه ونه توانېدم چې د ده د هیلې سره سم زر ځواب ورکړم او یا هم سم د لاسه د یادو کړي 3 نقصونه یوه ورته انتخاب کړم. تر ډیره همداسې خاموش او فکر کولو کې پاتې شوم. دلته زما د ورختایۍ، غصې او غیر نورمال وضعیت نه شیطان ته هم موقع په لاس ورغله. د پراخ او سالم فکر کولو په ځای مې فکري مسیر د هوا په وړاندې منفي مسیر ته برابر کړو. زړه کې راواچول. افسوس په ما څومره ګرانه وه، څومره باور مې پرې درلود. تر څو به مې چې اول دې ته وانه خیستل ځان ته به مې هیڅ شی نه اخیستل. د عربو په ښکلو ځوانو ښځو نجونو پسې به مې د دې لپاره کتل چې په تن ښایسته جامې، بوټ، څپلۍ، ساعت، دستکول یې صحیح کړم تر څو د تللو په وخت کې هوا ته هم واخلم. مګر دا دومره کم اصله وختله چې نه زما کورنۍ و دروازې ته وکتل، نه یې خپل درانه مور پلار، همدارنګه تل تر تله درنې باعزته کورنۍ ته وکتل او نه هم په خپله په ما زړه وسوځېدو چې د عربو په سختو سرو ګرمیو کې مې د دې لپاره د ښه ژوند او ښه راتلونکي جوړولو په پار شپه ورځ په ځان یوه کړې وه. د سهار نه تر بېګا مې درنې مزدورۍ کولې. همداسې پرله پسې مې په وړاندې د نفرت او کرکې وسوسې په زړه راورېدې. د غصې لور ته تللم. همدا و چې تر یوې ښې شېبې چوپ پاتې کېدو وروسته مې د جمال په ځواب کې ورغبرګه کړه. افسوس ډېره زیاته راباندې ګرانه وه. که ټول کور ته اور ورچولی وی زه به بیا هم د دې په طرف ولاړ وم. ولې بیا هم که بیخي تر زغم اوښتې وي، هر کله چې د خاوند او ښځې ترمنځ کور دننه ستونزو، فکري مخالفتونو، تاوتریخوالي یا نور مشکلاتو له کبله خبره یو د بل تر زغملو واوړي، په هغه صورت کې ښه حل لاره په اسلامي شرعي طریقه د دواړو جانبو د ټولو حقونو په مراعات کولو سره طلاق دی. اما د داسې کم اصل انسان چې له باور او خونه د سوء استفاده وکړي، تا هم سپک کړي، دوست او دښمن ته د سترګې ټیټې کړي، کورنۍ دې هم سپکه کړي، ان خپلې دروازې مور پلار او وروڼو ته هم ونه ګوري. د سپي مرګ باید مرداره شي. په مردارېدو سره له خلکو اخیسته عزت واپس ورته راوګرځول شي. زه در سره موافق یم. 10 مرمۍ یې ولې که 15، مګر د کوم چا سره چې مردار خورګي کړي څوک دی؟ څرنګه د دې لوړې کلا او دې دومره کور نه پټ تر خپلې بسترې را رسولی، دا حال باید ترې واخیستل شي.
جمال راغبرګه کړه بس ته ترې خلاص یې داسې به ټکي په ټکي درته پرې ووایم خپل دین به لیدلی وي زما به یې نه وي لیدلی ته صرف راته کښېنه غوږ ورته ونیسه لنډه به یې وایم جمال بیخي بېتابه او احساساتي و زما د اجازه ورکولو سره سم د همدې ورځې په ماسپښین مو کاظم ماما ته زنګ وکړو ورته ویې ویل ماما د مور مې دا 2 ورځې فشار یو څه لوړ شوی دوا هم خوري خو تاثیر نه پرې کوي ما ډیر ورته ویل چې یوه شپه ستاسو کره درشي تر څو وګرځي لږ به یې وینه جریان پیدا کړي څه به یې فکر په بله شي انشاءالله ښه کېږي خو زما نه مني وبخه ته یو زنګ ورته وکړه نوموړی ماما مې په مور ډیر ګران و د زنګ ورته راکولو سره مې مور په ویښتو ږمنځ راواخیسته د تلو تابعه ونیوله جمال خدیجه هم ورسره ولیږله په دې سره یې ښه زمینه مساعده کړه کور یوازې زه جمال او هوا پاتې شو جمال مازدیګر بله خانې ته وختلو تر ډیره ټکو ټوک راتلو چې کتل مې د څادر ربړونو نه یې د وهلو لپاره کمچینه جوړه کړې وه راښکته شو ماښام تر لمانځه وروسته ډوډۍ راواخیستله زما زړه ته نه کېده خو بیا هم 1-2 ګولې مې وخوړه دسترخوان یې ټول کړو د دیوال خواته یې واچولو قاب او کاسه یې له پاسه پرې کېښودل سملواره پورته شو لاس یې ورجه کړو د المارۍ له سره یې توپانچه او یو غټ برچې ته ورته چاقو هم راواخیستل نور یې ماته وویل لالا راځه د دې په خاندان چې دا مستی اوس درته ترې وباسم ډېر پوچ کنځل یې وکړل پسې زیاته یې کړه څو بیا بله رنډۍ د خپلو کورنیو د عزت سره داسې لوبې ونه کړي نه چاته داسې بې غیرته فکر وکړي له څه ویلو پرته زړه نازړه پسې ورپورته شوم سترګې مې له اوښکو راډکې شوې چون یو خوا مې تر دې دمه چرګ نه ووژلی نه مې جرأت درلود انسان خو پرېږده ولې نن د مجبورۍ له مخې 100 سلنه کلک ورته وتړل شوم بل خوا له دې واقعې هاخوا هوا د بې جوړې ځوانۍ لرلو علاوه ډېره مینهناکه او باوفا جینۍ وه د ورسره تیر کړي ژوند په لړ کې راسره کړي نیکۍ او راکړي مینې یوه صحنه یې ذهن ته راتلله واقعا له نورو انسانانو نه جلا خوره ښایسته ځانګړنې مثبت فکر او پراخه حوصله الله ورکړې وه همدارنګه په لمانځه او داسه کې ډېره تکړه وه حتی د سهار د لمانځه په مهال به یې له ما سره هم تل لانجه وه خدای شته زه د سهار په لمانځه کې ټمبل یم له خوبه نشم بیدارېدی هوا به بار بار ویل جګشه اوبه مې درته تیارې کړې او دس وکړه جګشه ناوخته شوه جګشه قضا دې کړو دا چې ډېره بشله شوه اخر به مې بیابه کړه څو لحظې به غلې وه بیا به راغله په تندي به یې خپل کړم اننګی به یې په اننګي راکېښوده نورې به یې زارۍ شروع کړې خیر جګشه او دس وکړه لمونځ قضا کیږي بالماضي انسان بدبخته کوي د کور برکت ورسره ځي همدارنګه له بېلابېلو لارو یې کار اخیستلو اخر به یې جګ کړم له دې سوا د ضرورت په وخت له کور نه د وتلو په مهال به ډېر ښه حجاب مراتولو خو سربیره د دې چې پرله پسې ښایسته ځانګړنې په ذهن راورېدې سترګې مې راډکې کړې عین حال کې مې زړه کې راتېرېده که رښتیا دومره ښه جینۍ وي بیا دومره لویه غلطي ولې کړې حتی دا هر څه زما په وړاندې تمثیل او د دې لپاره یې کول تر څو زما په سر خولۍ کېږدي باور پرې وکړم نه یې کور کې قید کړم نه یې وڅارم تر څو چې خپل عاشقو ورسره مزو چړچو ته اسانه لاسرسی ولري لکه لرلی چې دی خو په هر حال جمال مې تر مخ و اطاق ته ورننوتلو زه ورکې پښه نیولی شوم اطاق ته د جمال په ورننوتلو هوا خبره نه شوه څنګه چې پرته وه همغه شان پرته وه زموږ په ګمان لا یې هم د سختې ناروغۍ او بېحالۍ تمثیل کولو اما جمال د ورنږدې کېدو سره سم لاکې په لغته ووهله جنۍ په خفه غږ د الله فریاد په کولو سره مخ را وګرځولو سترګې یې را رڼې کړې د جمال په لیدو یې ټیکري پسې منګولې واچولې د راجګېدو هڅه یې وکړه خو لکه ښه د کلونو سخت او بېسیکه ناروغ په ډېر زور تر یوې اندازې راجګه شوه لا پوره نه وه راناسته بله څپېړه یې ورکړه واپس ولوېده پسې ورټیټ شو ویښتو کې لاس ور واچولو راجګه یې کړه په شاته دیوال یې ور ووهله همداسې تخته یې ورکېنوله جینۍ په ورختیه او تکراري بڼه فقط یا الله ویل جمال توپانچې ته مرمۍ تېره کړه میل یې په تندي ورکېښوده ورته ویې ویل خوله دې بنده کړه چې رښتیا دې الله په یاد وی داسې بد کار به دې نه کولو نور دې مکر او نازونه نه چلیږي 2 خبرې درته کوم ښه یې په غور واوره آیا د سوټي په زور اقرار در باندې وکړم که خپله یې کوي دا حرمونه یې د له چا نه په ګېډه شوی زما او له دې دومره کور نه پټ دې څرنګه رابطه ورسره نیوله
څرنګه دې راوستلو دلته دې راوستلی د پلار په کور کې د ورسره یوځای شوي ته وروتلې څه کیسه وه؟ هوا په لړزان د غږ ژړا کې وویل په خدای په قرآن کې مې هیڅ څوک لیدلی وي یا د چا لاس را باندې لګېدلی وي. له همدې سره یې کمچینه ورته بنده کړه. په ټول زور سره یې 5-6 کمچینې په سر ووهله چې وار به یې پرې وکړو تر ټول سر مخ غاړه به یې راتاو شوه. له پوزې د وینو تر شو، د یوه غوږ نه هم وینې را روانې شوې. چون د کمچینې د لومړي وار سره یې لښتۍ هاخوا والوتله. فکر کړم د همدې لښتۍ سره یې غوږ راوشکېده، خو په هر حال مخ غاړه سر کالي یې ټول په وینو سره شول. د جنۍ چیغه او فریاد جګ شو، خو دومره هم نه چې تر اطاق ووځي یا یې ګاونډیان واوري. له 5-6 کمچینو وهلو وروسته جمال د تیارسۍ په حالت کې دمه ونیوله. یو ځل بیا یې غږ پرې وکړ، حال وایې او که نه؟ جنۍ فقط وایه الله وایه الله چیغې وهلې. بیا یې د وهلو شروع پې وکړه. زه له ماشومتوبه د وینو سره حساسیت لرم، په لیدلو مې زړه ښه نه شي، زوپ را باندې راځي. ترې راشاته شوم، نور مې نه لیده، صرف د دې چیغې او د کمچینې غږ مې اورېده. کله به جمال هم غږ پرې وکړو، وایه او که نه؟ بالاخره جنۍ له چیغو ولوېده لکه څاروی چې د حلالولو په وخت نیم دمی شي. له مرۍ نه یو قسم وهمناک خرهاری راوځي. وروسته یې همداسې یو نیم ټیټ غږ راوتلو، ان تر دې چې دا غږ یې هم ورک شو. یوازې د کمچینې غږ او د جمال ستمار مې اورېده. وضعیت مې ښه نه و، په زړه مې ګرمي راتلله. د دهلیز نه هم بیخي حویلۍ ته راووتلم تر څو هېڅ غږ هم وانه ورم. تقریبا 15 دقیقې وروسته جمال له کړکۍ نه غږ راوکړو چې ورغلم هوا ختمه وه. په وینو لامده ویښته په مخ راخواره وو، کمیس یې له ښکته نه سینې ته ورټول شوی وو، ګېډه او ملا یې لوڅ وو. د هرې کمچینې په ځای کې سرې وینې راخوټېدلې وې. یوه پایڅه هم شکېدلې وه، تر ورانه پورې پښه ښکارېده. دا هم له ډېرو وهلو نه تکه توره او شنه وه. څاڅکي وینې پرې ولاړې وې. پکې پاتې جامې هم په وینو لمدې خیشتې په بدن پورې سریښ وې. تر څنګ دیوال ته هم زیاتې وینې باد شوې وې، تر نیمایي په وینو سور وو. څنګه مې چې سترګې پرې ولګېدې زر واپس راووتلم. د زیاتو لیدو تاب مې نه درلود. جمال یې هم وسایل راټول کړل، راپسې راووتلو. حویلۍ کې راته وویل کورنۍ ته یې زنګ وکړه چې په همدې شپه کې یوسي. خو دا چې مور پلار وروڼه یې ډېر درانه او ښه خلک وو، شخصا له ما سره ډېرې نیکۍ کړې وې. یو خوا خو یې په لومړي سر کې د هوا ولور بیخي رانه وانخیستلو، حتی د واده مصارف یې هم له ځانه وکړل. بل خوا پس له واده به چې کله ورغلم ډېر قدر به مې کوو. هیڅ مې نشوی کولی چې د لور د وژلو خبره ورته وکړم. آخر مې ځان ته خپله ډاډ ورکړو. زړه که مې ویل ځانو که انسان وي، غیرت لري، تنها زما او زموږ د کورنۍ سپکه خو نه ده، د دوی هم اولاد دی، د دوی کورنۍ خپل مور پلار وروڼه هم سپک کړل، باید په مرګ یې خوشحاله شي. د مظلومې پیغلې لنډې کیسې ډېرو قدرمنو اوریدونکو، دا وه د کیسې لومړۍ برخه. تر بلې یعنې راتلونکې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.